سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې کوي. قدرمنو اورېدونکو د افغان میډیا څخه د وخت تازه او مهم خبر. میرویس عمر خیل په وطن مین او په کارپوه انسان اشرف غني ته داسې لیکلي دي: رئیس جمهور صاحب غږ مې اورې، د نازولو میلمانو او له چور نه خبر یې چې پر یو ریاست یې $1,00,000 نرخ ایښی. خدای شته نه مې غوښتل چې پرې ولیکم، ځکه که هر څومره ولس او خلک د ظلم فاسد او 2 پاسپورټه نازولو میلمانو پر ضد چیغې ووهي نتیجه نه ورکوي. اما بیا هم سړی خفه شي چې آیا موږ او غریب ولس د جمهوریت نظام او دولت څخه د دفاع د همدې اشخاصو د غلو، چور او فساد لپاره وکړو. 9 میاشتې کېږي چې د همدې دیکتاتورا او د ظلم شخص د لاسه بې سرنوشته یم. زما په څېر زرګونه ځوانان چې خپل او فامیل ژوند یوازې په یو معاش چلوي او نور هیڅ عواید منابع نه لري. آخر دلته څه وکړو او د دې لپاره قرباني ورکړو او چې سرنوشت یې هم اخره کې دغسې شي. د کابل ښاروال سلطان زوی چې په خپله خارجي پاسپورټ لري او له کارونو فساد، دیکتاتوري او چور له لاسه کیسو په ټوله دنیا خبره ده، چې حتی تر دې چې ارګ حکومت او ملي شورا ټول مشران پرې خبر شوي. اما بدبختانه د دې واسطه ارګ کې دومره قوي ده چې ان د ښاروالۍ زور پرې ونه رسېد. دومره بې عدالته ظلم او ناروا چې دغه دیکتاتوري او ظالم شخصیت زما په حق کې کړې ده. زما پر ځای بل څوک وای اوس به یې وخت ته ټوپک راخیستی او اما موږ هم حوصله وکوو او وایو چې دا وطن او خاوره زموږ دی او دا غله، ظالم او فساد اشخاص به آخر له وطنه ورک شي. په ولسمشر بیا هم غږ کوو چې دغه اشخاص دلته فقط یا بیت المال د چور لپاره راغلي، ریاستونه په ډالرو خرڅوي او ځانونه یې ملیونران جوړ کړل. اما کله چې حالات خراب شي خارج پاسپورټونه یې تیار جیب کې ایښي وي، ایسته ټیکټ واخلي او بیرته د امریکا ته وتښتي او د هېواد او خاورې پوه شي چې موږ غوندې خلک او د غریبان ولس. زه له دوی څخه هیڅ تمه نه لرم، زه چې زما حق حتما راکړئ او حکومتي دستګاه دې له فسادو اشخاصو څخه پاکه. اما دومره وایم چې له د وطن او د هېواد سره مینه، نو ځکه د شخصي منافعو پر ځای ملي او افغانستان بقا او عزت مسایل راته مهم دي. او دغو شرایطو بیا هم خپل حکومت، نظام، دولت او افغان ځواکونه تر څنګ ولاړ یو او له دې خاورې څخه دفاع کوو.